الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما محترم و معزز و عزتمند و مسلمانان ورونو په دنیا کې او خصوصا د مسلمانانو په معاشره کې علما چې تقریرونه او بیانات کوي دا په دوه قسم دي یو داسې بیانات دي چې په هغه باندې د عقیدې اصلاح کیږي او د عقیدې نه ګند بدعت خرافات بيدینی دا د عقیدې نه ایستل بعضې داسې تقریرونه دي او په بل طرف باندې بعضې داسې تقریرونه دي چې د هغې په وجه باندې تربیت د انسان کیږي او ښه صفات د په انسان کې راځي د هغه بیاناتو په وجه باندې نو نن به موږ د دغه عملونو نه یو عمل ذکر کو د تربیت دپاره چې په دې عمل باندې زما او ستاسې اصلاح وشي او په دې باندې موږ او تاسې عمل وکړو قرآن کریم کې الله رب العالمین دغه عمل ته ډېر ترغیب ورکړی دی قرآن کې الله وایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله وایي د دې مؤمنانو د خپل اړخونه د ځای د پریوتلو نه لرې دي منه دوی تهجد کوي د شپې د خپلو بسترونه د دوی ډډې لرې دي او دی الله رب العالمین ته ودرېږي نو الله وایي د دوی د اړخونه د بسترونه لرې دي او دوی تهجد کوي بل ځکه الله رب العالمین وایي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله وی مومنان هغه خلق دي چې دوی د شپې لږه ډډه لګوي منه ټوله شپه دوی قیام کوي الله رب العالمین ته ودرېږي خو لږه ایسه دوی اوده کېږي خوب کوي آرام کوي نور ټوله شپه دوی ولاړ الله رب العالمین ته سورة آل عمران کې الله رب العالمین وایي وبالاسحار هم یستغفرون مومنان هغه خلق دي چې د چربانګي په وخت کې دوی استغفار غواړي بخښنه غواړي د الله رب العالمین نه دا د مومنانو صفت ده سورة الفرقان کې الله رب العالمین وایي الله وایي مومنان هغه خلق دي چې دوی په ځمکه باندې ګرځي هونن په عاجزۍ سره ډېر صفات دلته ذکر کړي یو صفت د مومنانو دا ده والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما مومنان هغه خلق دي چې دوی د شپه سبا کوي الله رب العالمین ته په قیام او په سجده باندې د مومنانو صفت دا ده چې دوی د شپه سبا کوي دوی به الله ته ودرېږي دوی به قیام کوي سجدې به کوي الله رب العالمین ته دوی به جاړي دا د مومنانو صفت ده بل ځکه الله رب العالمین وایي ومن الليل فتهجد به
الله وی بازي د عیسی د شپې نه په تهجد معنی دا ته په قرآن باندې ځان به خوبه کا دا قرآن په تهجد کې ویوا قیام الليل وکا او رب العالمین ته ودرېګا نو پیدا به څه وشي الله نبی ته وی چې نبی د شپې تهجد وکا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا د دې تهجد په وجه باندې با الله رب العالمین تا مقام محمود ته ورسي مقام محمود څه ته ویل کېږي علما وی مقام محمود دې ته ویل کېږي يحمده الاولون والاخرون چې اولنی رستنی صفت کوي د مقام محمود وي دلیل لپاره څوک چې تهجد کوي قیام الليل کوي دې سړي له الله عزت ورکوي دې سړي له الله رب العالمین غټه مرتبه ورکوي څوک چې قیام الليل کوي تهجد کوي د شپې نو تهجد کول پکار دی او د شپې په قیام الليل باندې سبا کول پکار دی حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اشراف امتی حملة القرآن و زمد امت عزت من خلق اشراف امتی رسول الله فرمایي زمد امت عزت من خلق شریفان خلق دا مالداران ندي دا څوک دي یو هغه خلق دي چې قرآن زده کوي قرآن یادوي او دویم و اصحاب الليل چې د شپې تهجد کوي رسول الله فرمایي زمد امت شریفان خلق غره خلق څوک دي هغه خلق دي چې قرآن یادوي و اصحاب الليل او د شپې تهجد کوي قیام الليل کې رب العالمین ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د زمد امت شریفان خلق دي به باز خلق به سادهګان خلقي هغه وای د تهجد مونږ خو څه فرض نه دي چې منګي وکړو بالکل صح خبره صحیح ده فرض خو نه ده او په دې کې چې کم اجر پروت دی کله هغه خبر شولې یو شپه هم تهجد قضا نه کی په ابتدا د اسلام کې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری کمزوري او ضعف او په غیبه په ظلمونو مشکلاتو الله رب العالمین په ابتدا د اسلام کې د تهجد منځ پر اسکلو چې دا تاسو ختما لازمي ده تهجد منځ کوي من ثلثي الليل سورة المزمل کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا د شپې ودرېګا ولیکن بعض عیسی خیر دی ودشه د شپې قیام وکا تهجد وکا دا پرځي حکم په ابتدا د اسلام کې په تور مثال چې شپه 12 غنټې شي نو دا شپه غنټې ته تهجد وکا او شپه غنټې خیر ده ته خوب فراغ تاک وغیرہ دا وکا کدا نشي کوله نو دا ثلثي الليل 3 حصہ د شپې دا خو لازمي په ابتدا د اسلام کې دا فرض چې 3 حصہ به قیام الليل کې لکه شپه 12 غنټې شي 8 غنټې تیو باسه د 4 غنټې دا به تهجد کې دا په ابتدا د اسلام کې فرض څوک چې د شپې تهجد کوي د ورځې باندې انسان په دعوت کې اثري نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو صفت پنداو چې رهبان بالليل فرسان بالنهار د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری چې د شپې د راهبان او عبادتونه به کول بزرګان وو ولیکن د ورځې به جنگونه کول دعوتونه به کول دا د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو صفاتو نو پکار ده چې انسان د شپې د ځان نه راهب جوړ کی عابد د ځان نه جوړ کی د ورځې به دعوتونه کوي جهادونه کوي د صفاتونو ځان کې پیدا کول پکار دي چې کله یو کال تیر شو الله رب العالمین د تهجد د منځ د فرضیت نوي استا فلا ویل چې ګوره دا غوړه عمل د عمل تاسو کوي فرض نه دی خو لیکن عمل تاسو کوي دا غوړه عمل دی او اندازې مول مقرر نکړه چې څومره ستاوس کېږي اقوم رته تهجد کوا دا 2 رکعات ولې نه دي تر پاسيګو 2 رکعات منځ الله رب العالمین ته ودیږي قیام کوا او به الله وی چې ان لك في النهار سبحا طويلا الله وی د ورځې ساده پر ډیر کارونه دي مشغول دي د ساده پر ورځ کې د شپې تهجد وکا چې د ورځې کارونه دي الله رب العالمین آسان به په دې تهجد کې دومره پیدا دي چې انسان دا غینه خبر شي نو هیڅ کله به انسان د تهجد مول قضا نه کوي یو پیدا علماء د تهجد د منځ دا چې څوک تهجد کوي نو دا د شکر گزارو خلکو علامه ده د نبی صلی الله علیه وسلم بارک راغلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم به د شپې دومره قیام الله رب العالمین ته کوو چې د نبی صلی الله علیه وسلم داوینه بلند خپل لاړه د خپې به و پټسیدلې صحابه ورته ویل چې رسول الله ته ولې دومره بندگی کې وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر
مخکنی رستنی ټول ګناونه ته الله معاف کړی دي ته ولې دومره تهجد کې ولې دومره بندگی کې نبی صلی الله علیه وسلم یې چې ازما ملګرو ولې زبد الله شکر گزار بنده نه جوړېدل غواړم ولې زبد الله شکر نه وباسم چې الله ماته ګناونه معاف کړه زب شکر نه وباسم چې یو سړی هر څومره ځان ته نیک وي ګناګار خو په طریق اوله به تهجد وکي که یو سړی نیک وغه وي چې ګناونه نه کوم او زما دومره نیک عملونه دي دا د تهجد وکي د نیک عملي شکر گزاري ده چې ته نیکی نو شکر گزاري د نیکی دا چې ته تهجد وکړه دا شکر گزاري د نیک عمل له باید ته دغه دینداري شکر گزاري وباسي په تهجد سره دویمه پیدا د علما وایي په تهجد کې دا تهجد چې دی باندې الله رب العالمین خپل خاص بندگانو ته حکم کړی دی د الله حکم دی نو چې یو سړی تهجد کې د شپې دا د الله رب العالمین حکم تعمیل راولي د الله رب العالمین د امر امتثال راولي او په هغه باندې د عمل کوي دریم دا علماء وی شعبه من شعب الايمان قيام الليل جديده د ایمان شعبه ده د ایمان د شعبونه که یو سړی وایي قیام الليل نکوم نو د ایمان په دغه شعبو کې یو شعبه بده د انسان نه او که یو سړی تهجد کوي یو مؤمن تهجد کوي د دې مؤمن د ایمان دغه شعبو د څنګه و پوری څوک چې تهجد کوي قیام الليل کوي بل پیدا د علماء وی چې دا تهجد چې نبی صلی الله علیه وسلم حذرن سفرن دانه دی پریخي په سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم دا سنت کله کله پریخي دي خو لیکن تهجد نبی صلی الله علیه وسلم نه په سفر کې پریخي دي او نه په حضر کې پریخي دي او د ورځې چې د 12 رکعاته سنت منځ دي 2 رکعاته د سار 6 رکعاته د ماسپخیم 2 رکعاته د ماخام 2 رکعاته د ماخستن دا چې اشمال کې تقریبا 12 رکعاته ته جوړيږي د دې سنتونو د تهجد منځ غوړه ده افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل د فرض من نفس غره منځ دا غره قیام الليل د تهجد منځ دی د فرض نه رسد د مرتبه کې دا قیام الليل او نبی صلی الله علیه وسلم وکلا دغه د سنت منځ پرې خده په سفر کې خو لیکن تهجد نبی صلی الله علیه وسلم نه په سفر کې پرې خده نه په حضر کې پرې خده حدیث کې راغلی یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم راوته او دارنګ متغیر او رنګ بدلو مریض او بیمارو صحابه ته تاسو کو یا رسول الله ولی ته بیماری څنګه دې رنگ تغییر کړي د نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې عمل کرو او بالکل زه بیماری ما خو په دې بیماری کې بیګا د شپې ما 12 رکعاته تهجد کړي دي او نبی صلی الله علیه وسلم تریاکار نو چې د شپې منځ کې ساري خلکو ته چې ما 12 رکعاته کړي دي نه بلکې د نبی عمل پس امت ور روان دي واغه پس اقتدا کوي چې نبی چې هغه تعالی ټول ګناونه معاف کړي دي چې هغه سره د نبوت نه د شپې په بیماری کې 12 رکعاته مونږ کوي نو موت تاسو کې موت به نه کو لازمی باید موت ختما د شپې تهجد کو قیام الليل وکړو وکله چې نبی صلی الله علیه وسلم نه احیانا د بیمارتیا د وجه نه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه پاتې شو یا بد خوب د وجه نه چې خوب غالب شو د نبی صلی الله علیه وسلم نه په تهجد پاتې شو نبی صلی الله علیه وسلم به قضایی راوړه او دغه عوض به ادا کو هغه عوضونه منګ رستویو چې کله د انسان تهجد پاتې شي هغه باید به څه وکړي نو تهجد دا غوړ عمل دی بل پیدا پدې کې دا د علما وایي کله چې انسان تهجد کوي دا انسان د قبر د عذاب نه رب العالمین بچ کوي په دې باندې هغه قاری چې کله د تهجد وکي قیام الليل وکي د دې په وجه باندې رب العالمین د قاری د قبر د عذاب نه بچ کوي حدیث کې راغلی اوږد حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زودوما دوه کسان را لیو مصر ته ودرې د بلخ پوتا زی بوتلما اوږد حدیث دی وای په دې کې ما یو کس ولید او ملائکه ته ولاړو او د دې ملائک سره یو غټ وو او په دې غټ په د انسان ویشته د اثر ویولا چت پیت کو دا ملک به ورغه دا غټ پیراوړو د دې انسان د اثر به روغ شوی او به دا غټ راوغسته او به د انسان ویشته وای ما اخر کې تاسو دا کوم انسان دی چې د اثر په دې غټ باندې اشتل کیږي او دا چتیږي او به روغيږي وای ما ته ویلې شو چې دا هغه اقاری دی دا هغه انسان دی چې د قران څخه ایسه ایزده په دنیا کې او د شپې دا او د پاتې شوی دی د شپې په مونږ کې نه دی ویلې او د ورځې په عمل نه دی کړی دا چې د قران څخه ایسه ایزده کوم صورت ته ایزده د دې حق پته باندې دا چې دا د شپې په مونږ کې وي دا د قران حق دی وای نبی صلی الله علیه وسلم چې ما ته ویلې شو چې دا سر اشتل کېږي په دې ګټ باندې او چې تیږي او بیروغيږي او به اشتل کېږي دا هغه انسان دی چې د قران څخه ایسه ایزده ده
او د شپې ته ود پاتې شوی دی او د ورځې په عمل نه دی کړی. موږ تاسو په قران باندې چې د ورځې عمل کوو، د جهاد آیتونو باندې موږ عمل نه کوو، د صدقې او د زکاتونو په آیتونو باندې موږ عمل نه کوو، د دعوتونو په آیتونو باندې موږ عمل نه کوو، نو چې د ورځې په عمل نه کې د شپې په قیام الليل کې وي وکنه چې د قران حق ادا شي، چې قران دې ازدې د ورځې دعوت نه کې د شپې ته ود پاتې کیږي، نو به د ملائک سره ګټي او استاد سر به پیوري او استاد سر به چتیږي. لکه سورۃ الملک چې څوک وي هغه انسان به د قبر د عذاب نه بچي، یا په تلاوت کې وي یا په قیام الليل کې وي یا د شپې په اول حصہ کې وي دا انسان به د قبر د عذاب نه بچي. حدیث کې راغلي څوک چې د سورۃ الملک وي سورۃ الملک نو چې کله دا انسان په قبر کې خدل شي ملائکه تراشي نو دغه سورۃ الملک ته ودرېږي او دې ملائکه ته وي چې دې انسان له عذاب نه ورکوي ځکه په دنیا کې زوی لایما دې ته عذاب نه ورکوي، نو ملائک به هغه ته عذاب نه ورکوي. سورۃ الملک د دې سفارش کوي به. نو قیام الليل چې څوک د دې ډیر فضایل دي ډیر پیدا دي، بل پیدا په دې تهجد کې دا څوک چې تهجد کوي د دې انسان به دا زړه خوشاله او دا نفس به سس نه دا وجود به سس نه او د شیطان د غټو نه به انسان خلاص دي، بد اخلاق باندې بد اخلاقی په باندې ختميږي. دا پیدا په یو حدیث کې ذکر دي، حدیث کې راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې انسان اودي او به خاص د شپې د اخر ایسه شي نو شیطان راشي او د دې سره یو تاری او دل دا غټه ور کوي، نو یو غټه چې ور کوي په دې باندې دا دم اچي شیطان په دسه دم وای چې علیک لیل طویل فرقد وګدش بده ودشه او وګدش بده دا دم په وای او یو غټه ور کوي به دویمه غټه ور کوي دا دم په وای چې علیک لیل طویل فرقد وګدش بده ودشه به دریمه غټه ور کوي تر له شیطان او دا دم په وای چې علیک لیل طویل فرقد وګدش بده ودشه. نو چې کله نیک انساني د شیطان دا دم په اثر نه کوي او د ګناونو نه بچ انساني مؤمن انساني چې کله دارا پاتې او دا ذکر وکړي چې الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور یا سبحان الله العزيز الغفار، دا ذکر چې کله دا انسان وکي د شیطان د یو غټه خلاص شي، چې کله دا غټه خلاص شي نو د انسان را پاتې لاش یو دسوږي، چې کله او دسوږي د شیطان هغه به غټه خلاص شي، چې کله دا انسان راشي په مونږ باندې ودرېږي د شیطان هغه دریمه غټه خلاص شي، نو فاصبح طيب النفس نشيطا، نو دا انسان د سبا کی چې د دې د نفس تر او تازه دا سړي باغي چې کله په تهجد باندې ودرېږي د شیطان دا غټه خلاص شي، نو دا انسان په دې ځل کې سم خوشاله او دا تر او تازه خو کله چې انسان دغه غټي اله کی را پانسي او د شیطان په خبره باندې عمل وکړي چې علیک لیل طویل فرقد وګدش بده ودشه، نو چې کله نصار را پاسي نو نا وخت ټیمي سترګي وسولې نو فاصبح خبيث النفس کسلان، دا انسان خبيث نفس سبا کی او سس پسې چې را پاسي بس سترګي سولې سس پسې د شیطان هغه غټي پکې پدې کې، نو چې څوک ته یو خبره وکي نو به دا ګوريږي فقاريږي قار ورزي غصه ورزي بد اخلاقي ځکه دا نه پسې بند د شیطان د غټو اثر پی نورې پیدا په تهجد کې دا شوي چې انسان په د شیطان د غټو نه خلاصيږي، دویم انسان په خوشحاليږي، ته انسان باندې په دې باندې خوشحالي ملويږي انسان ته که یو سړی وای چې زه د ورځې خپې ما او د ورځې په ما باندې خپګانی د شپې تهجد وکي خپل به دا انسان د ورځې به خوشاله دا ځل به تعزي. او دریم دا دی چې انسان په د بد اخلاقی او د سسوالي نه بچي په تهجد باندې درې پیدا دی حدیث کې ذکر شوی، بل پیدا په تهجد کې دا د علما وایي هغه په حدیث کې ذکر ده د تهجد پیدا چې د شپې په اخر حصہ کې الله رب العالمین دی اسمان ته راکوزيږي. حدیث کې دغه راغلي ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا، ارشبه الله رب العالمین دی اسمان ته راکوزيږي. نو څنګه راکوزيږي دې ته پوس باندې کې څنګه چې الله د شان سره مناسبي ليس كمثله شيء، الله په شان هیڅ څوک نشته ده، نو څنګه چې الله د شان سره مناسبي الله رب العالمین دی اسمان ته راکوزيږي. او یو درې اوازونه کوي، یو اواز دسي کوي الا هل من مستغفر فاغفر له، اے بندگانو څوک بخنه غختون کې شته چې زمانه بخنه وغواړي، الله رب العالمین هر شپه دی اسمان ته راکوزيږي او داغه کوي چې الا هل من مستغفر فاغفر له، څوک بخنه غختون کې شته چې بخنه توکما، دویم غږ دا کوي الا هل من مسترزق فارزق له، آیا څوک رزق غختون کې شته چې وږي او زو د رزق ورکما، داس موږ رب ارش په دې اسمان ته راکوزيږي او موږ قلاري اودیو، نو موږ له بچی ته الله رب العالمین خور از راکی چې الله رب العالمین د خپل شان مطابق دی اسمان ته راکوزيږي او دا आवाज کوي او مو ته قلاري اودیو. آیا څوک رزق غختون کې شته چې رزق ورکما، الا هل من مکروب فاستجیب له، آیا څوک مصیبت زده شته
چې د مصیبت ته لري کما آیا څوک غم زده شته چې غم ته لري کما آیا څوک په یو مشکل کې گیر دی زمانه دی وغړي چې دا غم مشکل ته لري کما زمونږ دومره مهربان رب دی او موږ ته قلاري ودیو دا عزم کول پکاري د ځان سره چې زبا عرش پر پاتم چې زما رب دی اسمان ترا گزيږي زبا ته عرش په لاس جګوم چې الله ما ته د ګناونو بخنه وکي ډیر ګناونه مې کړی په تیرې ژوندۍ کې یا الله مال رزق راکې یا الله زبدي په دې مصیبت کې ګیرې ما پلانې مصیبت مشکل یا الله دغه مشکل زمانه لري او به د څه کوي چې مې يقرض غیر عدوم ولا ظلوم آیا د څه څوک شته چې هغه چاته قرض ورکي چې هغه فقیر غریب نه دی او هغه ظالم نه دی الله وایي زه ظالم نیم زه غریب نیم مال قرض راکې چې بيدله په آخرت کې درکم په حشر کې دل درکم په جنت کې درکم څوک د څه څوک شته نو چې یو سړی په دې ټیم کې الله رب العالمین تلاش دي کې ول الله رب العالمین بوله دعا قبول نه کی من دق باب کریم فتح څوک چې د عزت من سړی دروازه ټکای نو ختم دا دروازه کولاویږي او به رب العالمین دروازه چې څوک ټکای او ارش په طرف پاتې او دا اوازونه ټکای نو ختم الله رب العالمین د دې انسان دعاګانې قبلې بل پیدا په تهجد کې دا چې اقرب ما يكون العبد من ربه کله چې انسان تهجد کوي په دې ټیم کې دا بنده الله رب العالمین ته ډیر نږدې نو چې کله انسان الله رب العالمین ته نږدې نو به چې د څو غاړي الله رب العالمین دې انسان ته ورکي حدیث کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای علیکم بقیام الليل اے خلق ور بتاسو باندې قیام الليل دا دیدا کوي تاسو قیام الليل کوي تاسو فانه دأب الصالحین من قبلكم زکات دادنه نیک عمل خلکو چې په خاطر شوی دي دا غوي دأبو دا غوي نهج طریقه وا چې غوي به تهجد کول اے خلکو تاسو تهجد کوي نبی صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ویلي دي چې ګور پتاسو باندې تهجد دي تهجد کوي ابي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي د تهجد منجده ومقربه الى ربكم تهجد منجده دا انسان الله رب العالمین ته نږدې کوي د تهجد منجده دا د ګناونو کفاره ده ګناونه په تهجد سره معاف کیږي او به ویلي ومنهات عن الاثم د تهجد په وجه باندې انسان د ګنا نه بچ کیږي کته غواړي چې ګناه کې اخته کېږم امیش د تهجد منشرو کا چې د ګنا نه د رب العالمین بچ کی د نبی صلی الله علیه وسلم ویلي بل حدیث کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان فی الجنه لغرفه رسول الله فرمایي په جنت کې بالخانی دي بنگړي دي او رسول الله فرمایي یرا ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها دسه بالخانی دي په جنت کې او دسه بنگړي دي چې بار طرف به دنه طرف نه ښکاری او دنه طرف به بار طرف نه ښکاری دسه جنتونه دي چې پر الله تیار کړی دي لمن اعلان الكلام دا د هغه چا پر الله تیار کړی چې دا خبرې نرمي کی خلکو سره نرمه خبرې کوي سخت خبرې نه کوي پوښتنه نه وای دا هغه خلکو د پر الله تیار کړي او به ویلي چې وصلى بالليل والناس نيام دا هغه خلکو د پر الله دغه بنگړي تیار کړي دي چې څوک د شپې مونږ کوي په داسې حال کې چې خلکو دی او اطعم الطعام طعام ورکوي خلکو ته داسې خلکو د پر الله جنتونه تیار کړي دي او دا تهجد مونږ چې غوړه پیدا ده چې په دې بدن کې ساکم مرزي دغه مرز د بدن نه د تهجد وباسي حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تهجد چې دي مطرده للداء عن الجسد تهجد چې دي د بدن نه دا بیماری نه لري کوي مرزونه د بدن نه لري کوي تهجد کوا چې دا بدن دی روغي په بدن کې د بیماری نه اکثر خلک وای یاره موږ ته د زړه تکلیف دی موږ ته د مېدی تکلیف دی د دماغو تکلیف دی پلانټ تکلیف دی پلانې دا انسان د تهجد کوي رسول الله ویلي دي چې دا د بدن نه بیماری نه شړې زمونږ په یقین دی زمونږ د نبی په خبره باندې یقین دی چې نبی وایي د بدن نه بیماری نه شړې لري کوي نو موږ هم باید په دې باندې یقین وکړو چې بیماری دی وا پر یادونه مکوا چې دا مریض ما او دا مریض ما د شپې قیام الليل کوا چې د بدن نه د رب العالمین بیماری نه لري کی بیماری نه ختمي کی او غره پیدا خدا دا چې نبی صلی الله علیه وسلم دعا کړې دا هغه سړی خو خزته چې هغه تهجد کوي او د نبی صلی الله علیه وسلم دعا هو قبليږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای رحم الله رجلا صلى من الليل وای الله دې په هغه انسان باندې رحم وکي چې هغه د شپې منځ وکي نو د نبی دعا ختم قبليږي لا تجعلوا دعاء الرسول الله وای د نبی دعا د سم ګرځوي لکه څنګه چې پتا سو کې د عام کړي دعای بلتا د نبی دعا ختم قبليږي نو چې څوک تهجد کوي د نبی صلی الله علیه وسلم دعا ده رسول الله فرمای رحم الله رجلا صلى من الليل الله دې په هغه سړي باندې رحم وکي چې هغه د شپې منځ وکي او دا را پاتې منځ وکي تر دې پورې چې دا ستړي شي به لاړ شي خپل خزر را پاتې که خزه انکار وکي لګي وب په چنکاو کې وب په ورورتای
خزم را پاسه او دا دوه منځو کی او رسول الله فرمای الله دې رحم وکي په هغه خزو په زنانه باندې چې هغه د شپې را پاسه او منځو کی چې کله ستړي شي به خپل خاون را پاسي چې انکار وکي او په ورورتي او را پاسه او تهجد کې قیام الليل وکي او بعض روایتو کې راغلي دي چې دې خزه او خاون ته الله رب العالمین خان دي نو خوشالي ده هغه خاون او خزله چې ارش پر پاسي او الله رب العالمین ته قیام الليل کوي ودرېږي دا خلکو لپاره خوشالي ده نو دا غوړ عمل د تهجد کول په دې باندې عمل کول پکار دي اکثر خلک د تهجد نه غافل دي د تهجد مون نه پیژني په دې باندې عمل کول پکار دي په خپل ژوندۍ کې د وجه حدیث کې راغلي دي چا چې د شپې په قیام الليل لس آیاته تلاوت وکړه لس آیاتونه په منځ کې ویلې دغه حدیث دی چې ومن قام ب10 آیات لم یكتب من الغافلین چا چې لس آیاتونه په قیام الليل کې ویلې دا انسان به د غافلون نه ونه لګل شي او دا انسان بل په ذاکرونو کې حساب کی اول حدیث کې راغلی دی هغه خزه او خاون چې د شپې را پاتې قیام الليل وکي وای کتب من الذاکرین والذاکرات دا سړی به رب العالمین د ذاکرینو خلقونه حساب کی او خزه به رب العالمین د ذاکراتو خزونه حساب کی هغه خزه او خاون چې د شپې تهجد وکي او کچره د خزه او خاون را پاتې او د شپې په مونږ کې سل آیاتونه وای دا به رب العالمین د قانتونو نه حساب کی او کچیر ته د خزه او خاون د شپې په منځ کې زر آیاتونه ویلي نو دا به رب العالمین د مقنطرینو نه حساب کی د هغه خلقونه چې غټه غټه خزانه ځان سره جمع کړل نو تهجد ډیر غوړه عمل له په دې باندې عمل کول پکار دی اوس به یو سړی وای چې زه تهجد کول غواړم خو لیکن الله توفیق نه راکړي چې زه تهجد وکم ارش په زدا کوشش کوم چې زه تهجد وکم خو لیکن سره پاسېدل نه شم ته دې به څه علاج نو یو څو اسباب به ذکر کو دې ته علما وایي اسباب المعینه على قیام الليل هغه اسباب چې انسان سره مدد کوي په قیام الليل باندې نو یو څو عملونه دي یو څو کارونه دي د دې وسنو خلق په اسلام باندې یو څو وظیفې دي دا اجرا کا په دې باندې عمل وکړه الله رب العالمین به تاسو د قیام الليل وسو توفیق درکړي اولنې سبب دا دی چې انسان غواړي ماته رب العالمین د قیام الليل وسو توفیق راکړي هغه القیلوله کول قیلوله د ماسپخیم د مون نمخ کې یا د ماسپخیم د مون نفس په دغه ټیم کې خوب کول د قیلوله ویل کی حدیث کې راغلی چې استعینوا بقیلوله النهار على قیام الليل وای تاسو مدد حاصل کړئ د ورځې په قیلوله باندې او د ورځې په خوب باندې په قیام الليل باندې د ورځې تاسو له بده شي چې د شپې رب العالمین تاسو د وس درکې په قیام الليل باندې اول حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې قیلوا فإن الشیاطین لا تقیل تاسو او د شي په ماسپخیم کې قیلوله وکي ځکه ماسپخیم کې شیطانان نو د کیږي نو د ماسپخیم خوب کول دا ډېر مفید عمل دی د بدن لپاره چې کله انسان دا د ماسپخیم خوب کوي د بدن لپاره په دې کې پیدا ده او د شپې الله رب العالمین انسان ته به توفیق ورکړي چې دا تهجد وکړي د وجه حسن بصری رحمه الله بارک راغلی خلک ولې د بازار کې چې د ماسپخیم ټیم دی ګرځي راګرځي حسن بصری رحمه الله ویلي او د دې خلکو شپه خرابوي دا قانون دی چې د ورځې څوک دی وګرځي راوګرځي هغه به د شپې ځان نه خبرم نه او خوبونه کوي نو که غواړي چې رب العالمین تعالی توفیق درکړي د تهجد نو د ورځې څه پیسې د ورځ کې ته د ورځې قیلوله کوه او د کېګه د قیام الليل لپاره چې به الله رب العالمین توفیق درکړي دویم سبب چې انسان ته به د تهجد وسو توفیق ملاويږي هغه دا چې سړی وختي ود شي کله چې انسان وختي ود نشي نو دا انسان به سر نه وخت پاتې خوب ولډیر ورځي د وجنه د ماخستن د منفس متصل ود کېدل پکار دي دی خبرونه نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا لا سمره د ماخستن د منفس د قصونه نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن السمر بعد صلاه العشاء د ماخستن د منفس نبی صلی الله علیه وسلم د قصونه منع کړی دا چې تاسو به د ماخستن منفس غف شپ نه لګوي خو لیکن ک طالب العلم علم ازدکی هغه شي چې ناستله چې د ماخستن منرست کینی سبق ازدکی کتاب واړی مطالعه وکي او یا د مېلمه سره سړی کینی یا د خپل اهل خځه سره غب شپ ولګي دا جایز دي خو لیکن د دین را پدې خو عباس غپونه لګول پدې اجرو کې دا باز خلک ناسي او غپونه لګي غب شپونه بيزه غب شپونه د دین نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن السمر بعد صلاه العشاء سمر په عربی کې دا ماخصن روسه دي غب شپ ته ویل کیږي عربو به دا غپونه لګول هغه د شپې نه وخت یې سي پوره به چې بکله ود شو نو سار د نور خاتون روسه به را پاسېدل
نو که غواړي تهجد وسو توفیق الله درکې نو د ماخوستن کې متصل ودکېږي اکثر د دې غرونو علاقو کې او اطراف علاقو کې دا پتنی نه لکه په اورو کې چې دا موبایلونه دی او دا نیټونه فیسبوکونه دي دا پتنی دي نو د ماخوستن نرسو ته انسان وزګر په دې تکینی لسیول سپورې دي ته ایخي نو چې کله ته دې ته ایخي نو به بسار څه قیام ولې وکړه نو په دې غرونو علاقو کې دا پتنی نه نو چې کله ماخوستن منځو کې داخله نو ډایرکټ متصل ودشي چې ودشي نو به د شپې 1 بجه 2 بجه تاغي دا خو پوره شي خپل رب العالمین را پاسه به قیام الليل کوي نو چې وختي ودشي نو ستاسو وختي خو پوره شي به قیام الليل وکړي بل سبب دا دریم سبب چې انسان ته به د قیام الليل وسو توفیق ملاويږي هغه دا دی چې انسان د حرام نه ځان وساتي او د ګناه نه ځان وساتي کله چې انسان حرام خوري کوي دغه انسان د تهجد وسو توفیق او الله نه ورکي علما وای من اكل الحرام عصى الله شاء ام ابا وای څوک چې حرام خوري دا سړی به د الله نه فرمانی کوي کله خوخه یو خوخه نه ابي علما وای ومن اكل الحلال اطاع الله شاء ام ابا وای څوک چې د حلال خوري او امیش د مال حلالي نو دا انسان با د الله اطاعت کوي کدی غواړي او کني غواړي د انسان د الله توفیق ورکړي قران کې الله وای اے رسولانو كلوا من الطيبات واعملوا صالحا تاسو پاک خوراک وکي او نیک عمل وکي نو چې کله خوراک پاکي نو د عمل صالح وسو توفیق بل الله درکي چې د ورځې ته حلال وخوري د شپې به تهجد وسو توفیق الله درکي چې وسړی د ورځې حرام خوري د تهجد وسو توفیق انسان ته الله نه ورکي حلال خوراک کول او بل د ګنا نه ځان ساتل دا مهم عمل دی چې سړی د ګنا نه د ورځې ځان وساتي سفیان الثوری رحمه الله و ایمان یو ګناه وشولا او 15 میشته او الله رب العالمین مال دا بدر راکړه او جزای راکړه چې 15 میشته ماته د تهجد وسو توفیق پلاو نش په وی ګناه باندې 15 میشته سفیان ثورینا د تهجد منقضا شوه دی حسن بصری رحمه الله ته یو کس راغی ورته ویل چې حسن زه د شکار وکما د ماخام نه اوبر اورم سر ته کیدم جنماز وغیرہ ارڅ تیار کم او دا قصو اراده می چې د شپې تهجد وکم قیام الليل وکم او د تر پاسم خو لیکن سسار را پانسم وسو توفیق الله نه راکي وي حسن بصری رحمه الله ورته ویل چې انت الابعد ته ګور ډیر به خیر انسان د الله نه ګور ډیر لري ابي ورته ویلي چې ذنوبک قد قیدتک ته ګناونو تړلې ته چې خنیت وکي ابي تصرف پانه سي تهجد ته په دې باندې پوښه چې ته ګناه تړلې د ګناه په وجه باندې رب العالمین تانا د قیام الليل وسو توفیق غسته ده د ګناه نه ځان وساته چې د قیام الليل وسو توفیق الله درکې نو دو اسباب دا شو چې یو حلال خوري کول حلال خورل او دویم د ګناه نه ځان ساتل په دې باندې انسان ته الله رب العالمین د تهجد وسو توفیق ورکړي بل سبب دا دی علما وايي چې انسان د الله سره مینه وکړي کله چې انسان د الله سره مینه نو الله قیام الليل تراجک چې یو سړی د الله نه غافل وي د الله نه خبري نو د انسان د بچی د تهجد وسو توفیق ملاوي چې یو سړی د الله سره مینه کوي او الله سره مینه شروع کی نو دغه انسان ته رب العالمین به تهجد وسو توفیق ورکړي بل سبب دا علماء وایي چې د حسد او د کینې نه بزان ساتي کله چې انسان کې حسدي کینې بغض پکې دغه انسان به تهجد ته الله رب العالمین نه راوړي نه پاسې ځانته حسد نه ځان ساتل پکار دي او کله چې هر انسان ودکیږي باید په دې اسلام کې چې څه دي مؤمن مسلمان ته د زونه وباسي یو چا تاسو سره زیته کړي ما خوستن کې ودکیږي دجله کې د سیو چې الله ستا د وجنا ستا د رضا پر د پلان بندا زما سره زیته کړي ما ماب چې ته د الله بندگان ماب کې الله رب العالمین به تا ماب کې او ته د کینو حسد د نور خلقو د پاره د زړه وباسي نو الله رب العالمین به تعالی د تهجد وسو توفیق درکړي بل سبب دا شو چې د کینې او د حسد نه ځان ساتل پکار دي کله چې انسان کې حسد او کینې ته انسان د تهجد وسو توفیق نه ملاويږي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نقل له چې د سوره الكهف اخرنی آیاتونه یادول چې دا کله سره یاد کی او به ما خوستن کې د کېدو په ټیم کې وای نو علما وای او ابن عباس وای چې امید ده چې دا انسان بل رب العالمین د تهجد وسو توفیق بل ورکی او د تهجد منځ را پاسي څوک د سوره الكهف اخرنی آیاتونه وای وس به وسړی هغه به وای چې زه همیش تهجد کوم خو لیکن یو ورځ د ورځونه یا مریض ما یا خوب غالب شي یو شپه د شپه من تهجد پای شي څه وکم نو دا غي د پر نبی صلی الله علیه وسلم کارونه خودلی دي چې کله د انسان د مؤمن مسلمان تهجد قضا شي نو به د هغه عوض ولا راوګرځي هغه جبیره دی وکی یو جبیره پټای چې کله د انسان د تهجد منځ دا قضا شي
هغه دې څه کار وکي د سار د مرختلو نورستا تر د ماسپخیم ټیمه پورې د ماسپخیم منځ پورې په دې کې د دې قضا راوړي د نبی صلی الله علیه وسلم په قانون دا چې کوم شپه د شپونه به د نبی صلی الله علیه وسلم نه د تهجد منقضا شه نو د مرخاتنه تر د ماسپخیم ټیمه پورې به نبی صلی الله علیه وسلم 12 رکعات تهجد کول قضای به راوړل د تهجد فهم عمل تهجد د پر جبیره ده هغه سبحان الله وبحمده د ذکر کول د ورځې بار بار د ذکر کول حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پتاسو کې څوک بخیل ایمان نشي لګولای پتاسو کې څوک بوزدل جهاد نشي کولای پتاسو کې څوک خوبي د شپې مونږ نشي کولای نو هغه د ورځې د ذکر ډیر کوي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده دا ذکر کول غوړ ذکر دی بهترین ذکر دی په دې باندې انسان ته د تهجد د منځ هغه اجر او ثواب ملوي دریم چې کله د انسان د تهجد وسو توفیق هغه الله ورنکي د تهجد منځ کله نه کله قضا شي نو هغه د جهاد په سبیل الله کوي جهاد چې کله انسان کوي نو دې انسان ته رب العالمین د تهجد منځ امر د دین زیات اجر او ثواب ورکوي حدیث کې راغلی یو صحابي راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې رسول الله ما ته یو عمل وخوا چې د جهاد سره برابرۍ نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ته طاقت نه لري صحابي ویل چې رسول الله دغه عمل بني نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې اے ملګری ته دغه عمل وسو توفیق نه لري چې هغه د جهاد سره برابرۍ نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې هل تستطيع ته دې طاقت لري چې کله مجاهد د کور نه وځي تر وجونی سي او د شپې په قیام الليل باندې ودرېږي تر څو پورې چې مجاهد کور ته راسون شوی نه تم د قصر وجینی سي او ټول شپه قیام الليل کې د دې وسلري هغه صحابي له مې یستطيع ذلك یا رسول الله اے د الله رسول د دې توفیق څوک لري د دې وسوک لري چې ټول شپه تهجد او ار ورځ روزه نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې د دې وس نه لري د جهاد سره برابر عمل په اجر کې به نشته ده نو چې جهاد څوک کوي نو هغه ته رب العالمین تهجد د دین زید اجر او ثواب ورکړي نو دا جبیره ده ده بل عمل چې هغه د تهجد جبیره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدرك بحسن خلقه درجات القائم صائم النهار وی مومن بنده په خیسته اخلاق باندې چې خیسته اخلاقی په دې باندې انسان د هغه انسان درجه شره لګرول چې هغه ټول په تهجد کوي او د ورځې روزه نیسي یو سړی دی ټول په قیام الليل کوي د ورځې روزه نیسي او بل سړی دی اخلاق خیسته دی انسان ته رب العالمین د قیام الليل او د روزه اجر او ثواب ورکوي خلق نه پاسابي نن زموږ استاد اخلاق ته وګوره په هر ذکر نه خلق تنگ دي د الله بندگان رانه تنگ دي بلکې اخلاق خیسه کول پکار دي دا خبري نرمول پکار دي کله چې انسان خیسه اخلاق کوي خبري نرمي نو په دې باندې انسان ته رب العالمین د تهجد او د قیام الليل او د روزي اجر او ثواب ورکوي نو دا هغه اسباب شو چې په دې باندې انسان ته د تهجد اجر او ثواب ملويږي او دا جبري د تهجد لپاره نو موږ تاسو له پکار دادي چې موږ تاسو په دې باندې عمل وکړو او دا څه چې موریدل په دې باندې عمل کول پکار دي ځکه موږ تاسو باندې حجت قائم شو مخکې به خبرو که خبر نو خو لیکن اوس خبر شو د دین پس باید موږ تاسو ار شپه قیام الليل وکړو نو تاسو کې بچو کی چې دا عزم کې د ځان سره چې زبا ارش پر فاطم زیات نه کم از کم یو درکه تهجد وکوم دا بچو کی لسونه جګ الله دې توفیق درکې دا غوړ عمل له دا د عمل له چې کله انسان شروع کو دا خوند ول حاصل کو په مرز کې او په هیڅ ټیم کې به انسان تهجد قضا نه کی د وجه ابو دردر رضی الله عنه چې کله وفات کېده هغه جړلې چاته ولې جړلې ابو دردر رضی الله عنه ویل چې ما ابکی علی دنیاکم دنیا پس نه جاړم او نه دی بچو پس جاړم چې بچی نه پاتې شو پلانر نه پاتې شو دې پس نه جاړم درې شي نه دنیا کې پاتې کېږي دې پس جاړم او یو دا دی چې نیکان علما نیکان خلق په یو مجلس کې راټول شوی او ایمانی مجلس به جوړ کړي وې دغه د نیکانو مجلس به ولیکن ابو درده به پکې نه زه دې پسې جاړم زه د دنیا نه سما د علماو نیک مجلس نه پاتې کیږي او دوی مې دې پسې جاړم چې د وړي بدا وګدي ورځ راشي په دې کې به ما روجینی ولې په دې وګړو ورځو کې په دې سخته ګرمۍ کې به ما روجینی ولې وې د وړي د وګدي ورځ به ولیکن ابو درده به پکې نه وې دغه موقع چانس نه پاتې کیږي او دوی مې دې پسې جاړم چې د جمی بدا وګدي شپه راشي پدې کې ما تهجد کول قیام الليل به کول وې د جمی د وګدي شپې به ولیکن ابو درده په کې نه چې وکړه تهجد وکما داس منګو ساسه لپاره تیار چانس دی موقع ده چې
چې کله د قبر لاړو په قبر کې موږ د یوې سجدي ارمان کو خو لیکن به هغه ټیم نه چې موږ 2 رکعاته منځ کو یو سجده رب العالمین ته ولګو دا تیار دنیا ده په دې کې نیک عمل وکي نن عمل ته حساب نشته سبا حساب دی خو لیکن به عمل نشته نن عملونه وکي په دې عملونو باندې ځان ستړی کوي چې سبا به ارمان نه کوي الله رب العالمین موږ تاسو ته د نیک عمل وسو توفیق راکړي او الله رب العالمین موږ ته خصوصا د تهجد وسو توفیق راکړي کم فضایل چې د تهجد دي الله رب العالمین دې موږ ته نصیب کړي او الله رب العالمین دې د نور نیک عملونو وسو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې موږ تاسو ته په دې عملونو باندې جنت نصیب کړي الله رب العالمین دې موږ جنتین وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه